أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګریو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو د اختر نن درېیمه ورځ د اختر د ټولو مبارک شه. او څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه سوشل میډیا باندې د نادیه ګل ټرینډ روان ده چې په هغې باندې په دوبۍ کې جګړه شوې ده. نو جګړه چا کړې ده، ولې کړې ده او پسې کړې ده؟ نو جګړه دغه پاکستانو کړې ده، بیا پښتنو کړې ده او په نادیه ګل باندې کړې ده، ځکه چې د دوبۍ خلک نه د نادیه ګل سره څه دغه شته دی، تعلق شته دی او نه هغوی په پردو زنانو باندې جګړې کوي. خو دغه زموږ پښتانه دي چې په پردو ښځو باندې په ډمو باندې جګړې کوي. دغې ته نه ګوري چې موږ راغلي دوبۍ ته مزدورۍ دپاره، د یو سوچ دپاره، د یو ویژن دپاره چې زموږ د کور کلي خلک چې کوم دي هغوی لږ په سکون په راحت باندې وي. دوی ځي دغه پیسې ګټي او بیا په غلط طریقه سره دغه پیسې استعمالوي. نو زما دغه ټولو پښتنو وروڼو ته میسج دی چې چېرته هم داسې مه کوئ. تاسو یو خپل سوچ له درغلي، یو خپل فکر له درغلي، د خپل کور د خلکو دپاره مینه او مننه به یې دغې لانجو کنجو نه واوړئ. په پردو ډمو باندې لانجې مه کوئ. چېرته مې ښه د باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.